بألان دوايس عائشة رضي الله عنها كافرة ومرتدة ومنافقة دي زي توسقري لان دواي الخبر واضح الدلالة بيوني وصفحكي على صدور الفاحشة من عائشة وحفصة دا دوار ببياني ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم دا وي فاحشة والعياذ بالله لان دي بسيوغري لان دي دي كتاب درينيوي صفحية سراسية درينيوي دونيوي صفحية يو دقيقة ودونيوي صفحكي او ودونيوي صفحكي او دا هر څوک پیدا کولای شي ګوګل ته ورننوځي دې کتاب نوم در سره نوٹ فضرب المثل بمريم إنما هو تعريض بزوجتي النبي صلى الله عليه وسلم اللتين لم تحصن فرجيهما عن الحرام قبل وبعد شهادة رسول الله په قرآن کې سيدي مريم مثال راغلی دا وای د تعریض دی پاره راغلی دا د رسول الله سی وای دوه خزي ولې نه وای د رسول الله په ځوان کې وای له شرمګاوي له زنا ساتلې وی نه وای د رسول الله لمرګنه يعني رسول الله العياذ بالله ورته کتل دي زناوي کولې د رسول الله بیا الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله یو دقیقه دا چیرې دا پام دغه د خمینی سي د خامنه‌ای سي په حکومت کې دا کتابونه چاپېدل او دا د علماء لولو ملایان او فقها دا کتابونه لیکل يوبل كتاب تبرسو ده كتاب صدور شفاء الصدور شفاء الصدور في شرح زيارة العاشور العلامة الحاج ميرزا أبي الفضل الطهراني شالك علي العلامة الحاج ميرزا أبي الفضل الطهراني ده ما يقدر شاخلاص ده سړی توب زده کړي دوستانو دا لایف در سره پورته کړي ما خبرونه مهمه خبرونه ده پاتې ده تاسو اوس وګورئ السلام علیکم وعلیکم السلام مسلمان دي دلته راته غوږ ونیسي مسلمان بس که مسلمان نه یې د ما خبرونه ته مکینه د رسول الله امتیان دي غوږ راته ونیسي که د رسول الله امتی نه یې وزه لکه سپی د لایف نه داسې وزه دوخ په خپل کې دوخ په نوري کړه نه مې په کار نه مې دی لایک په کار نه مې دی فالوورز په کار نه مې دی بل په کار څوک چې په خپل پیغمبر غیرت نه کوي هغه خنزیر ولاکه یا سی بیا نه په دنیا او په آخرت کې دی بیا هیڅ ګټه نشته چې څوک په پیغمبر دی رسول صلی الله علیه وسلم په صحابه او دغه په خځو باندې غیرت نه کوي دا بی ایمان منافق کل منځ کوي که روزنه سي یو څه ولاکه په درد ورته وخوري تاسو دې ته وګورئ دا شفاء الصدور العلامة الحاج ميرزا أبي الفضل طهراني دم إيراني لكالي ده أول جلدة دي خميني سيب لملايان وندا دي خميني سيب لفقهاء وندا فديك سواي واي فإنك سوف تصل بالتأمل الوجداني واي كتو تأمل وجداني واي وكره تبا واي دغ صحيح حديث تواي ورسيجي قطعي الصدور المنقول في كتب الإمامية مستفيضا بل متواترا ودي دولس إمامه وكتابونه بشمار وبتواتر سرا أن الصادق عليه السلام قال لما مات رسول الله ارتد الناس إلا ثلاثة وفي رواية إلا أربعة طول صحابة واي مرتد سوال يوازي دراي أو ياتسلور نوري مرتد سيبي فناس خلقوا باندي وايه زاري ور باندي رحمتنا ور باندي كوي ابي ايمان رب دي لدوي سره حشر كلو پورز ذکابت امين يا رب چا خاور باندي بدوي چا خاور باندي بد کړي وي څوک چې پیغمبر امتي نوي الله دې له دغه خلقو سره پورز قیامت دغه خمینی را روان وي خامنه‌ای را روان او تاسو له شپ سره روان یاست امين يا رب دا څوک چا چې حمایت کړي چا چې خاور باندي بد کړي مو خوشالي نه ور باندې کو خو بدونم نه ور باندې کو ذكر رب العالمين جل وعلا يو دي دين دخمن بل دي دين په دخمن مسلط کړل الله دې په خپل منځ کې نورم سره تباہ او برباد کړي امين دې ما پنځوس لکه فقط دي سوريين مسلمانان واسم په والله العظيم اغه ما شمان نه هيريږي سيدي بشار الاسد كلمه بيور باندې ویلا دې ما اغه مزخوین دي نه هيريږي سيدي کوپتي په ماشين کې به غرزول بیا به جناور ته دي سپي اغه ځوانان مي نه هيريږي سيد جناور ته به ورواچ ول ور باندې خړل به ځوند به په جناور باندې خړل الله اكبر الله اكبر چیرې یاسته په کوم ځای کې پراته یاسته لا اله الا الله محمد زدا ټولو شی وته بلا تعصب چیلن جوړ کوما رادسي په دې ټول ځون کې یو خمینی دی وګټه د اسلام ماته وخی سدا ګټه اسلام ته رسیدل دای پیغمبر ته رسیدل دای دین ته رسیدل راوخیست
دا کتابونه چیرې چاپېدل؟ د رسول الله صحابه ټول مرتد شوي دي او ته رحمت ور باندې وایې ای بې ایمانه ای بې وجدانه ای د سپو پرېمینځونکو. ایمانونه به په بیستو کې درنځي، په بیستو کې، په څه شي کې؟ په ګورو یا خبره دلته لا نه ده، خبره د احساساتو نه ده، خبره د دې نه ده چې یو څوک راولاړ شي پلانې کار دغسې وسول، پلانې کار دغسې وسول، پلانې کار دغسې. نه، موږ ته تر هر چا مخکې اسلام ده. والله چې یو حکم د اسلام وي راته چې بل طرف ته مې پلار وي او دلته حکم د اسلامي دا پلار بلا په توپ باندې ولمه د اسلام په مقابل کې. تاسو ماته نور خلق راښیاسته؟ غیرت مو څه سول؟ ایمان مو څه سول؟ اسلام مو څه سول؟ دین مو څه سول؟ د احد په میدان کې صحابه د خپلو پلرونو سرونه وهي په تورو باندې. څه ورته وایي؟ وایي پلاره د رسول الله مقابلې ته مې راغلی اوس درته ګوره سر جنې وهي. بچیه د رسول الله مقابلې ته راغلی سر جنې وهي. ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته عبدالرحمن خپل زوی وایي پلار جانه یوه خبره به درته وکړم کله چې مسلمان سو. عبدالرحمن ابن ابي بکر وایي پلار جانه په بدر کې کیمره دې غټه کړه قاري صاحب. په بدر کې وایي پلار جانه زوی ابو بکر رضی الله عنه ته وایي پلار جانه په بدر کې ماته په مخه باندې راغلی خو ځان به مې درنه چپ کړل. پلار یې څه ورته وایي؟ وایي عبدالرحمن بچیه رب مې دې قسم وي که ماته په مخه باندې راغلی وای داسې مې څټ درنه وهل. د دین دپاره، د اسلام دپاره، د قرآن د پیغمبر دپاره. ته نن راس د ټیک ټاک ډوزمارانو، د ټیک ټاک ډوزن مخلوقه، تیزن مخلوقه، نه له ربه شرمیږي، نه له پیغمبر نه شرمیږي، نه له قرآن نه پیغمبر پیژنئ. ذلیل مخلوقه په کومو سترګو به په ورځ د قیامت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ګوري؟ ذلیل مخلوقه په کومو سترګو به د رسول الله صحابه ته په ورځ د قیامت ګوري؟ په کومو سترګو به د رسول الله اهل بیت ته ګوري؟ والله ګوري ما سره دا کتاب ده. څومره د معاویه رضی الله عنه توهین دا خلق کوي که نه کوي؟ ګنټه قاري صاحب کوي که نه کوي؟ دا لایف در سره پورته کړي ټولو مخلصو ملګرو ابابیلو ته بارک الله فیکم. رب مو سرلوړي کړ، رب مو عزتمن او قدرمن کړ. ښه د یزید په خاطر د معاویه رضی الله عنه توهین کوي، د رسول الله د ټولو صحابه و توهین کوي که نه کوي؟ د خلقو ته چې ووایې ولی یزید نه تاسې اوس راسیه رسول الله صلی الله علیه وسلم اهل بیتو کې یزید در وښیمه. د چا؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اهل بیتو کې. دا سیر اعلام النبلا ده، ورسې وی ګوري. د دې 5م جلد ده، په دې کې عقیل ابن ابي طالب الهاشمي، دا عقیل رضی الله عنه د علي رضی الله عنه مشر ورور ده. 6 کاله تر علي رضی الله عنه مشر ده. څو 6 کاله. لدې سره د رسول الله دومره مینه وه، دومره یا دا روایت تاسو ته ښکاره کړم. نبی علیه السلام څه ورته وایي په روایت کې؟ قال له رسول الله دغه عقیل ته وویل انی احبک لقرابتک مني ولحب ابي طالب لك. زه وایي له تا سره 2 ځلې محبت کوم ای عقیله. الله اکبر. په دغه عقیل باندې د بعضې شیو په کتابونو کې لعنت هم راغلی ده، توهین هم راغلی، سپکاوی هم راغلی ده. ځکه په جنګ صفین کې یا د جنګ صفین مخکې و شاته دغه عقیل د علي رضی الله عنه ورور له معاویه رضی الله عنه سره ولاړ و. خبره نه پوهېږئ؟ دغه د علي رضی الله عنه ورور ده، مشر ورور ده، او په ټولو هاشمینو کې دی وروستنی وفات شوی ده. دا د مسلم پلار ده، مسلم ابن عقیل پیژنئ؟ مسلم، هغه مسلم ابن عقیل چې حسین علیه السلام عراق ته ولېږل وایي ته ورسه شیه ما ته خطونه رالېږي وایي چې موږ د تا د پلار شی اوس دا رښتیا وایي که دروغ؟ کله چې هغه ورې لاړل ورې په شهادت باندې ورسول شوی و، خیانت یې ورسره وکړ. دغه مسلم د دغه مسلم پلار عقیل د شیه ولې بدیسي لعنت هم ورباندې وایي یادوي یم لا نه. ولې نه یادوي؟ ځکه دی د علي رضی الله عنه په جنګ صفین کې ملګری نه و د معاویه رضی الله عنه په طرف کې و. دغه اهل بیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي 2 ځلې محبت در سره کوم، یو د خپل قرابت په خاطر محبت در سره کوم، بل چې له تا سره د پلار ډېره زیاته مینه کوله په هغه خاطر وایي مینه در سره کوم. ښه تاسې اوس راسئ بل ځای ته.
دا خبره اللي نورم درته پسې واضحه کوم لګي نورم پسې درته واضحه کوم دوستانو د مخ خبرونه وشروع وسول الله جل وعلا دی وکړي دا خبره پسې واوري او پوسی په دې خبره لایف تر ډیرو مؤمنانو مسلمانانو در سره ورسوي اله العالمین مسرلوري عزتمن او قدرمن کړه ښه دوستان دا لایف تر سره شیر کړئ صفحه در سره جګه کړئ قاری صاحب الله بارک الله فیک ټول دوستان شیر کړئ سلو زره شیر شي ویلي وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ الله ښه محترم څنګه قدرمن سي الله مقدرمن سرلوري کړ دغه مسلم ابن عقیل مو پیژندل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تر زوی ده د ابي طالب زوی ده او مشر زوی ده څوک ده مشر زوی ده زوی ده قاری ته شایعت ورته دغه مسلم ابن لدغه عقیل سره مینه لري دلته اوس ګوري لما سره په لایف کې ناس ډیر اغا صاحبانو شایع صاحبانو رافضیانو تاسو لدغه عقیل سره محبت لري محبت سره لري ولي کې په کمیټ رسول الله دوه ځله محبت سره کوي بخبل ورته وای اني احبك مرتين دوه ځله وای محبت سره کوم یو سي ما قریب او بل سي تاسو سره د پلار ډیر زیات مینه ور سره کوله لیکه قاری صاحب وای دروغ وای ګوره دروغ وای ما امیری وای دروغ وای د هغه لاندې خود به دروغ زکه دلته اوس بل دز پسې را روان ده بل دز هغه مې تر اوسه نه ده درته ویلی دغه عقیل قربان د علي رضی الله عنه مشر ورور ده شل کله تاسې وګورئ عقیل ابن ابي طالب الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم دي تر زوی ابو يزيد دي يزيد بلار الله اكبر دي يزيد نم اول دي رسول الله په اهل بیتو کې دغه سي رسول الله دوه ځلې مینه ور سره کوي دي يزيد نم د په کور کې راغلی ده او رسول الله ورته وایي ابا يزيد دوه ځلې مینه در سره کوم ابا يزيد لیکن دي نامو په خاطر باندې دي امویانو له ټول کورنۍ عثمان ابن عفان رضی الله عنه سره چې څومره اموي صحابه دي یا خلافتونه دي لدي ټول سره دوی د څه شي په خاطر نفرت کوي د یزید په خاطر وس دا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم اهل بیت عقیل رضی الله عنه دی علی رضی الله عنه مشهور ده رسول الله ورته وایي یا ابا یزید اے دی یزید پلاره دوه ځلې محبت در سره کوم په ټول ایران کې دی یزید نوم راوخیسته دا بل یزید خو پرې دی دا کوم چې ظالم او جابر ده لیکن دا دی عقیل علیه السلام زوی سي یزید ده رسول الله ورته وایي اے ابا یزید دوه ځلې محبت در سره کوم راوخیسته چیرې مو اهل بیت منلی دي هیڅ کله هم نه دي منلي قاري صاحب وبالکل چیرې مو اهل بیت منلی دي جالبه خبره خو دلته دا ده جالبه یو دی رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه له دغه سړي سره ګوري دا شی نه مني دغه عاقل چې د مسلم پلار ده مسلم زوی مني پلار نه مني پلار ځکه نه مني ځکه چې هغه د علي رضی الله په مقابل کې له معاویه رضی الله سره ولاړو یو څه وخت الله اکبر په دې خاطر به درود پسې وایي لیکن دغه د اهل سنت چې کوم په تاریخ کې د معاویه رضی الله زوی راځي دا ظالم سي راځي دغه ظالم پیدا سوی نه ولادي یزید نوم د اهل بیت په کور کې وو دغه ظالم پیدا نه وو لیکن د اهل بیت په کور کې د یزید نوم عاقل رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم څورته وایي دوه ځلې محبت در سره کوم او د علي رضی الله مشر ورور ده د دغه زوی ابو یزید نمیدل او رسول الله ورته وایي یا ابا یزید یا ابو یزید په دې ټوله بړه چنار کې څو تیار د سری عاقل علیه السلام په دغه زوی باندې د دغه زوی په نامه یزید ده او نوم یې ور باندې کیږي تیار یاست ته بیا خود نه مني د تا له اهل بیت سره کار نسته د تا له اهل بیت سره کار نسته ځکه یې نه مني ښه دا سیر اعلام النبلاء ده پنځم جلد ده پنځم جلد کې د صحابه او په سیرت کې وګوري عقیل رضی الله عنه علی رضی الله مشرور اوس بدی خو موثر خلاص ول سدي صحابه او د قران په اړه د نور امهات المؤمنین په اړه باندې زدي ایران لوی محدث تاسو ته وخیمه لوی محدث څوک درته وخیمه
لوی محدث درته وخیر محدث قیس مهرباني دا مجلس محترم کیمره غټه کوي. ګوري دوستانو، دا د ایران لوی محدث ده، اخیرنی لوی محدث دا شیخ الاسلام دوی لقب ورکړی، شیخ الاسلام محمد باقر العلامه مجلسی. دا یې کتاب د بحار الانوار 115 جلد کې ده. تاسو فکر وکړئ، دا یو کتابي په دې بحار الانوار کې د دې 22م جلد در سره ولیکئ. صفحه څو ده؟ 233. باب احوال عائشه وحفصه، باب راوړی ده باب احوال عائشه وحفصه. دا د امدغه خمینی د امدغه خامنه‌ای په حکومت کې دا کتابونه چاپیږي. قوله تعالى دا مجلسي وي ضرب الله مثلا اقول زوي وايم څه شي وايي وای دا خبره دی په اغه لدون کې ناقد باندې او شیخ ذهن لري او پوها لري په آیاتونو د قران عظیم شان دي تعرض کې الحمد لله يا ارحمك الله يرحمك الله يهدينا ويهديكم الله. اقول ويزوايم بل التصريح سمر متوجيز درت بشن خدك بل التصريح بنفاق عائشة وحفصة وكفرهما. الله اكبر. مقتا خلق واي ويدي تتشي بايسته فدي بسوالي خبري كوي واي راتك انا وي بنام مسلمانان واي قارس يا مو دا لایب در سره پورته کړی. په خدای قسم تاسو تر شی او بدتر یاسته. لایب در سره پورته کړی کدی رسول الله دی عزت دی دفاع کون کې یا لایب در سره پورته کړی د سړاند ورته مکینه او کدی روافضو دی خمینی زمان یا خمینی خامنه‌ای ملګری یا سبیا زی ورسالته ماتم وکړي دلته نو څه شي کوي سیناس یاست بالا د دین د خبرونه درو ګرځيګه زیلار سالته ماتم زنجیران راوخی دی خمینی باندې ځانونه خامنه‌ای باندې ځانونه وهي غرق سي دلته وکسي بل التصريح دغه دی لوی محدث مجلسي وايي شيخ الاسلام ده بنفاق عائشة وحفصة وكفرهما. عائشة أو حفصة دا وي دوارة منافق موي أو دا وي كافران موي دوارة. استغفر الله. دا كي وزي تام مورتا ويلي وي دي تا پلارتي ويلي وي دي كاليسان مزدورانو دي كاليسان جاسوسانو د سکاټ میلر زمانو په نامه مسلمانه دي چونډي مسلمانه دي نسوار مسلمانه کړي ته مور پلار ته ویلی وای بیا به پورته ورزیدلې لکن اوس چې رسول الله عزت ته داسې توهین کړی دا امهات المؤمنین ته دا توهین کړی نو دي ته څه کار ورسره ده ته د رسول الله بیان څه پیژنې کار دی ورسره څه شي ده د کولی زمانو د ډونی زمانو د کریسګیل زمانو د کریسګیل امتیانو ته خټول ورځ کریسګیل تناسي ډونی تناسي دغه نور د کرکټ زمانو د کرکټانو تناسي په کرکټ مو ایمان راوړي نور د تعالی دین سره څه کار ده نور د تعالی اسلام سره څه کار ده نور ته په اسلام کله خبر یې دا وګوره زټول روافض ته چیلنج ورکوم دغه محدث مو دروغ ویلي دي رس دغه محدث مو دروغ ویلي دا خبره غلطه کړي دروغجنه خبره ده زه دا وځي تاسو په مخ کې چیلنج ورکوم ټول هغه غانو ته راس وایي د محدث مو دروغ ویلي الله اکبر یا دروغجن ده الله اکبر زیشان مهرباني تاسو نه خلاص کړئ الله اکبر زیشان ما یې خلاص کړ زیشان وعليكم مهرباني تاسو دولسي ماما یاست زیشان امیر صاحب زه خو پاکستان تاسو انټرنیټ کار نه کوي ورسره راوخه او مطلب دوستان لا در سره خوندور کې هل ازمریان اخلاصو کې دالای در سره پورته کې 300 کسان تاسو په سره نظر نه دی پرو کړ یو مهمه خبره بل درته کوم مهرباني یو مهمه خبره د ما دا کیمرا بیرته غټ کړی عمر جان د ټولو خلقو دی پاره درګو خرج لا موږ سره دلته کانو اکثریت د امام ابو حنیفه رحمه الله د مذهب خلق را سره ناس وکانو بالکل نور فکر خلقهم را سره وی الحمد لله ټول دي مګرونه دي کاغه ځانوته معتدله اهل حديث وايي یا د نورو مذاهب خو غالبا څوک بنوي لیکن اکثریت احناف مؤمنان مسلمانان را سره ناس وکانه ولکه په دې کمنټونو کې کانه اکثریت
احناف مؤمنان مسلمانان د تلمون سره ناستي بشك خا یو مهمه مسأله درته خیم، مهمه مسأله، او دا در سره نوٹ کړیا چې په چا مو زړه وي هغه کسانو ته لاړ سي پوښتنه ځینې وکړي. قدرمندو دوستانو، دا د احنافو معتبر او مشهور کتاب ده، امتاع الاسماء بمال النبي من الاحوال والاموال والحفدة والمتاع، تقي الدين احمد بن علي ابن عبد القادر ابن محمد المقريزي. دا 545 کال کې وفات شوی ده، 545 یعنی لننا یعنی په سونو کاله مخکې. په دې باندې تحقیق کړی محمد عبد الحمید النمیسی. د دې نهم جلده الجزء التاسع، دا د احنافو د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهبي په دې کتاب کې را نقل کړی ده. د دې کتاب صفحه مې درته ونه ښودله، د دې کتاب نهم جلده الجزء التاسع او صفحه ده 213. دا په انټرنیټ کې پیدا کولای شي دا کتاب په اسانۍ سره. مسلمانانو دې ته اوس وګورئ. الدليل الرابع مذهب ابي حنيفه. خراته وګسي بیا ما ته ما وایه چې قاری صاحب دې خلکو ته ولي کافر وایه، بیا ما ته ما وایه که بیا انتقاد کوي په امام ابو حنیفه رحمه الله کوه، که بیا انتقاد کوي په امام محمد ابن شیبانی رحمه الله کوه چې د امام ابو حنیفه رحمه الله شاګرد او په امام یوسف صاحب باندې کوه چې د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب کې دواړه امامان دي. بشك مذهب ابي حنيفه رحمه الله ان من انكر خلافه الصديق رضي الله عنه تبارك وتعالى فهو كافر. الله أكبر ولله الحمد. أكبر. نعره تكبير. الله أكبر ولله الحمد. دي امام ابو حنيفه رحمه الله مذهب شهر څوک يا ابو بكر الصديق رضي الله عنه لخلافتنا منكر سي اي لابو بكر انكار ندرخي وكي لخلافتنا منكر سوي فهو كافر. وكذلك من انكر خلافه عمر رضي الله عنه ومنهم من لم سوى بعض خلق دا خبر کړي د يعني كافر ندي، ومنهم من ذكر في ذلك خلافا وقال الصحيح انه كافر. شاسد عمر رضي الله عنه لخلافتنا انكار وكل دم كافر. الله أكبر الله أكبر. وليس محترم والمسألة مذكورة في الغاية للسروجي وفي الفتاوى الطهيرية وفي أصل لمحمد وفي الأصل دا خبرت شارع نقل كرده وفي الأصل لمحمد ابن الحسن رحمه الله. محمد ابن الحسن الشيباني رحمه الله الإمام أبو حنيفة رحمه الله أولا ندو شاگردانو كرازي، والظاهر أنهم أخذوا ذلك من إمامهم أبي حنيفة وهو أعلم بالروافض لأنه كوفي والكوفة منبع الروافض. زكوي وای د امام ابو حنیفه رحمه الله دا شاګرد وای دا خبره را نقل کړی ده او دوی له خپل استاد امام نه وای را اخیستلی له ابي حنیفه رحمه الله او امام ابو حنیفه پر روافض ډیر خبر ول ځکه امام ابو حنیفه د کوفه و او د روافض سرچینم په کوفه کې و د شیو. الله الله. اوس ماته مرزي دغه کتاب در سره یوسي چې کوم عالم دي تاسو خو وري وړ ورته قاری صاحب دا کتاب راته خودلې ده د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب او مسلک راته خودلې ده. ایا دا خبره رښتیا ده که دروغ ده؟ که درته وي چې دروغ ده نو دا حنفي نه ده، په نامو حنفي ده، دا دروغجن ده، دا کاذب ده، دا ملا هر څوک ده. بشك څو تاسو وګورئ دا ټولو شی او روافض ته ورته د ابوبکر خلافت منی هغه څه درته وای خلافت خو نه منما بلکې وای ابوبکر ته وای کافر او مرتد وایما. تي خبر قرس استغفر الله. الله اكبر. دا خبره مو دا الله دی وکړي دا خبره مو ټیپ کړي وي در سره ان شاء الله. ما الله قربان قربان ټیپ کړي. یو ځل بیا تکرار درته کوم کچا اسکرین ریکارډ نیو کړي دغه ځای شروع کړي لدغه ځای لیک په طبيعت دا کلیف درته جوړ کړم په طبيعت. وليس محترم دا صفحه ورته وخت ټولي خیم لسره لټولو تی خیم قربان. قدرمندو هر هغه څوک چې دا فکر کوي چې وای قاری صاحب دا خبره کوي دی خلکو ته دا خبره دی معنی ده
او ما مخکې تاسو ته ویل چې اکثریت دلته څومره مؤمنان لما سره ناس اکثریت پکې احناف دي نور مؤمنان مسلمانان چې له هر فکر سره تعلق لري د مګرونه دي لیکن اکثریت چې دلته ناس څوک دي امام ابو حنیفه رحمه الله په مسلک باندې دي تاسو راسي دوستانو دغه کتاب خراته متوجي سي خسر را سره خلاص کړي بیا په ما دا انتقاد مکوي چې قاری صاحب دا خبره تاولي کړي ده که بیا انتقاد کوي په امام ابو حنیفه باندې کوي که بیا انتقاد کوي د امام ابو حنیفه رحمه الله په شاګردانو باندې کوي که بیا انتقاد کوي په خپل امام اعظم باندې کوي یا سیده او دا کتاب امتاع الاسماع لاندې سم ورته وګورئ ښه نوم در سره نوٹ کړئ دا چا لیکلی ده تقي الدين احمد ابن علي ابن عبد القادر ابن محمد المقريزي د دې په 845 هجری کال کې وفات شوی ده یعنی اوس تقریبا 1400 هجری کال ته نږدې یعنی 40 ده کنه 1440 هجری کال ده نو تقریبا 400 کال مخکې د سړی وفات شوی ده دا کتاب چې لیکلی 400 کال مخکې د اوس خبره نه ده 400 قاری شفیع الله مومن بیچاره خو تاسو ته په 2024 کې دا خلق درته ویل چې دا کافر دي لیکن د ما امام ابو حنیفه رحمه الله 400 کال مخکې درته ویل یا لیک کم وزیات چې دا خلق کافر دي مسلمان نه دي او دغه عالم قول 400 کال مخکې را نقل کړی ده 400 کال مخکې خراته متوجي سي په دې باندې تحقیق کړی ده محمد عبد الحمید النمیسی د دې نه هم جلده ټول علما وته مرسي ګوري نه هم جلده د دې نه هم جلد صفحه 200 صفحه ده 200 صفحه ده په دې کتاب کې مسلمانانو ټول راته متوجي سي سوای الدليل الرابع اي دا دلته نور علماء بحث درته کوي د امام شافعي صاحب د امام مالک صاحب د ټول محدثین او فقها او اقوال څلرمه خبره دلته د چاره وړي د امام ابو حنیفه مذهب ابي حنیفه د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب ان من انكر خلافه الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه فهو كافر شاسي دي ابو بكر لخلافتنا انكار وكرل دا وي كافر ده مسلمان نه الله اكبر ياو بیا لاندې بسوای وكذلك من انكر خلافه عمر رضي الله عنه او کچادي عمر رضي الله عنه پدې کې دی وایي پدې کې دوه خبرې دي بعض علما وایي کافر نه ده او بعض علما وایي کافر ده لیکن دی څه وایي وقال الصحيح انه كافر پدې کې مو صحیح خبره ده چې چادي عمر دغه خلافت انکار وکړ دام کافر نعره تکبیر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر ولله الحمد والمساله مذكوره في الغاية للسروجي وفي الفتاوى الطهيرية وفي الأصل لمحمد ابن الحسن رحمه الله محمد ابن الحسن إمام محمد الشيباني رحمه الله الإمام أبو حنيفة رحمه الله شاگرده والظاهر أنه أخذوا ذلك من إمامهم أبي حنيفة خکاره خبره داده چې دوی وای دغه قول د امام ابو حنیفه رحمه الله نه وای اخیستل خپل امامنا وهو اعلم بالروافض ځکه امام ابو حنیفه رحمه الله ډیر خبرو پر روافض لانه کوفي امام ابو حنیفه رحمه الله کوفي ده والكوفه منبع الروافض او کوفه د روافض سرچینه والروافض طائف منهم من يجب تكفيره ومنهم من لا يجب تكفيره فإذا قال أبو حنيفة بتكفير من ينكر إمامة الصديق فتكفير لاعنه أو لا ده بلا خبر بكيكي يعني إمام أبو حنيفة رحمه الله مسلك تحت ووس سيدزان تتشوك حنفي واي أو دروغ نواي دو كنك إذا دي إمام سيد مذهب ده الله أكبر دادي قاري شفيع الله مؤمن مذهبنا هذا ستاس راسي قاري شفيع الله مؤمن بلايفونو كده خلق را اخي استلي دي بيانو دغه كتابونه دغه څوک سزان ته احناف وای او راځي په ما انتقاد کوي په ستر ګوړاند دي په غوګو کارن دي په خلو ګونګیان دي په ما انتقاد کوي نو بیا امام ابو حنیفه رحمه الله دا کتابونه ټول وسوځي ضرورت نشته ورته شیخ قاری صاحب محترم انتقاد خو احناف نه د کړی دي کلیسا مزدوران دا انتقاد کوي ارڅوک بلا استثناء دا د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب ده او د مذهبي کتاب ده او خپل شاګرد د امام صاحب دا خبره را نقل کړي خبر مو سر خلاصي کنه خلاصي اله العالمین یو خبره مو سر خلاص کړي ویرا سره څه خبري نور استا ډېری خبري دي بارك الله فيك یو ویډیو ما چاته لګلی و یو ویډیو د شایو په د میډیا کې یو علامه ده
د شیطانیاري په نامه باندې د چا د شیطانیاري تنیاری په نامه باندې دا سړی وایي چې ما دا سړی ویلی دي چې خنداګانې یې کړي دي خو دا اوس د خامنه‌ای په مرګ باندې خوشحالیانې یې کړي مبارکیانې یو بل ته ورکوي دا ویډیو درته ښکاره کوم بیا به باړه چنار کې یو بل آغا صاحب راوتلی ده وایي چې څوک په خمیني باندې خوشحالي کوي دا وایي ولدي زنا ده دغه پیغام هم ډېر مهم ده نه پوهېږم چې چاته مې لیږلی ده زر یې راواخلي موبایل زر راواخلي د دوستانو خپرونه نوره د موږ پاتې ده دا خو مې بعضې مقدماتي خبرې مې درته وکړه